جانان مورې تاسو په چغو باندې راغلی د جانان پلاره خیر خو دی که نه خیر چېرته دی د کومې خبرې نه زیرېدم هماغه وشو او د هر څه ستا د لاسه وشو دا په سر خېجولی و هغه بابا ما خو هم پوه کوي که نه چې څه چل شوی دی ما ته خو هم حل ووایې که نه نور به څه کېدل بچې لالا دې راته کار وکتو د سودخور عبدالله نوسی وویشتو او په ټکي مړ دی خدای ډوبه شو غرقه شوم دا څه وشو مورې دا څه وشو اوس به څه کېږي نور به څه کېږي اوس بس کول اسان دي خو سنبالول یې ګران دي پخپله خو لاړو د خیر په ډیرۍ کې ناستو مغرور شو او لانجې موږ ته پرېښودې او داسې خلکو سره په لانجه واړولو چې توبه نعوذ بالله نه خدای مني او نه رسول مني خدای مني او نه رسول مني زه درته وایم چېرته یې د خنزیر بچیه د سوډر زویه ورور درته روحاني تخته کو او ستا په مزو چرچو سر دی چېرته یې stupid نو څه وکړمه پلاره ښځه ای ښځه ان لله و ان الیه راجعون ما وې پلاره چې څه تندر را پرېوتو چې داسې اسمان دې په سر را چوت کړی نه پلاره څه وکړو اوس خدای پاک سره جنګ وکړو نه نو څوک به مریم نه پلاره دا دنیا ده څوک به ځي څوک به راځي او ها اوس دې خپل تیاری هم کوه ولې زن طلاق بچیه زه درته وایم چې مشر ورور دې مړ دی څه د حجرې سپی دې نه ده مړ چې ستا اډو پروام نشته پلاره ته خو په داسې کیله شوې لکه چې ستا پلار مړ وي شکر وباسه چې دغه دوس نه خدای بېغمه کړي دا خو نوهي وه او نشي وه او ها چې کله یې سنبال کوي بیا ما ټلیفون وکوي زه لوزګار نه یم هلو پته نشته چې دا لازما په کور کې څه شی پیدا شوی دی عجیب بابا چې زړه لږ ښکته پورته نه کړي ولې چې ما ستاسو د کور نمک خوړلی دی که دا روخانې مې د لپاره راښکو ستاسو خپو کې ونه غورځولو که نه دا وردي به زه ستا په خپو کې وسوځوم مرحبا کابل جان آشنا راشه که نه وګوره روخانګل له مور د کلي نه په سوچو غړو کې پراټې غونځاخي د جوار روټې او د پشتري ساګ داسې په مینه پخ کړی دی چې قسم په خدای ګوتې به ورسره وخوري ودا بوی زویا څه خوش قسمت انسان یې ظالم تندی دې دی مور د له تورې بورې ته م غونځاخي او ساګو سوکړک روړی دی ما ته وګوره روخانګله ما ته وګوره زه څه بدقسمت انسان یم چې نه مې د پلار غېږه ولیده او نه مې د مور مینه ولیده کله نه چې پخه بده پېښه ویم که نه د مرګ او د ژوند سره مې لوبې کړي دي د ټوپک ډزار مې لیدلی دی او د باروتو لوګي مې لیدلی دي وروخاني اروره تو څومره خوش قسمت انسان یې ما ته وګوره قسم مې دې په خدای چې پوره 15 کاله وشو چې په دې شخړه کې پراته یو او والله په بالله که د اشنغر نه راپسې چا یو چکې مسالېداره ګوړ هم راوړي ته د مسالېدارې ګوړې خبره کې ودا دې زو پوره 20 کاله وشو والله که ما د خپل کلي سپی هم په سترګو لیدلي نه مې د کاکا زوی ولیدو او نه مې د ماما زوی ولیدو خدای خبر چې څه توره تیاره ده و زما ساده یارانو په چا چې راشي نو په هغه راغلی ده د تودې ځمکې نه هر سړی تېښته کوي ښه دوست یې هغه دی چې جیل ته ملاقات ته درشي اسپتال ته تپوس ته درشي او په مخصورتیا کې درپسې تورې بورې ته راشي یروره تاسو خو په بله لاړئ قسم په خدای ما ته خپله مور را یاده کړه هغه وګوره جانان ګل راغلی دی جانان ګل اشنا تا چې په هغې کې دا ماشوم نیولی دی داسې جړه او خندا کوي او که نه یار مونږ ته څه داسې واوروه چې دا غمونه هم پرې روک شي غلی شه مړه فضول خبرې مه کوه هټلره ګل لالا مې ولاړ دی ګل لالا دې کوم دی تا ته ښکاري نشته
بانک شوی دی هغه منزله لاړو یروره داسې څه راته واوروه چې دا زړونه م خوشحاله شي او دا غمونه م لرې شي ورکه یو ډنګ مخکې شه تانیدار صاحب خیر خو دی مخکې شه مخکې شه اوهو هاي کنه څه چل دی خیر دی بابا پریږدئ زما بابا چېرته بوځئ درته وایم پریږدئ زما بابا پریږدئ بابا زما بابا بچه پریږدئ زما بچه زما بچه پریږدئ دا بچې څه چل شوی دی ګل کاکا پولیس راغلو او بابا یې تاڼې ته بوتلو یا الله خیر یا الله خیر په جوله کې مې خیر واچي پروردګاره بیبي